سلامونه قدرمنو لیدونکو، نن درته د شهسوار په اړه جالب مطلب لرم. امید لرم تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتو ژبې مشهور نعت ویونکی شهسوار خان د خپل تیر ژوند په اړه وایي چې هغه ژوند ته چې ګوري نو په ښه نظر ورته نه ګوري، ځکه چې هنر ګمراهي ده او اصل ژوند د الله په دین کې دی. شهسوار خان چې یو وخت د پښتو ژبې د مشهورو سندرغاړو څخه و، څو کاله وړاندې د هنر نړۍ پرېښوده او د تبلیغ کار یې پیل کړی چې اوس نعتونه هم وایي. شهسوار خان اوس هم په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی، خو اوس نوموړی زیات وخت د دین تبلیغ کوي او ترڅنګ یې خپلې لنډې ویډیوګانې هم خپروي چې زیاتره یې د دین تبلیغ یا هم نعتونه وي. نوموړي تازه د مشرق په نوم یو خصوصي تلویزیون سره په خپله مرکه کې وایي چې خپل تیر ژوند یا سفر چې هغه پکې هنر کاوه اوس دغه ژوند ته په ښه نظر نه ګوري. نوموړی همداراز مخکې وایي چې ځوان نسل مشهورېدو ته خوشحاله کیږي چې ډیر مینوال پیدا کړي، په سکرین راشي، خو فن ګمراهي ده، فنا کېدل دي او اصل ژوند خو د الله دین دی. اصل ژوند خو د پیغمبر علیه السلام په طریقو ژوند دی.